راشئ پښتنو د ورور له مو ایوارډ نه ورکوئ په موټرسایکل باندې ویلینګ هم کړی دی او وایي فایرینګ هم. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان یم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ د ژوند په مزو کې به ملګرو تاسو ته به دا سټ کې ویډیوز ښکاري چې یو ورور په موټرسایکل باندې چې کوم دی ویلینګ کوي او دا بل چې کوم دی بره ودرېدلی دی په پایه باندې او فایرینګ کوي. یار دوی په دې باندې فخر کوي چې یاره موږ داسې کار وکړو، دا په زموږ په دې پښتونخوا کې څوک نشي کوی. یاره زموږ چې کله اکسیډنټ وکړو زموږ نوم به په تاریخ کې ولیکل شي. نه ملګرو، دا د مرګ سره لوبې دي. دته به دا پته هم وي یاره که زه وغورځېدم نو زه به ژوندی نه پاتې کېږم. د موټرسایکل اکسیډنټ نه خو به تاسو خبر وي. که دا چیرې ژوندی پاتې هم شو نو ده به یا لاسونه مات وي یا به پښه ماته وي، تل لپاره به دا په کټ باندې پروت وي. نو ملګرو ده سره بیا د کور والا د دوی چې کوم مور پلار دی دا به ورسره هم په تکلیف کې وي. ملګرو دا موټرسایکل خو هر چا سره شته دی، دا د ضرورت څیز دی. که چیرې دا موټرسایکل حکومت بندې کړي هر څوک به بیا خفه وي، حکومت باندې به تنقیدونه کوي. چېرې موټرسایکل یې بندې کړي احتجاجونه به کوي. خو چې کله یې اوس کولاو پرېښي دي نو داسې خلک ویلینګونه پرې کوي. تاسو باندې نه خفه کېږو که چیرې تاسو له مخې له ماشوم راغلو هغه تاسو ووالو نو بیا دا هر څه پرېږده، تاسو خو هوایي فایرینګ هم کوئ. دا ګولۍ چې کوم دی دا څه اسمان نه خیجي، دا واپس همدغې ځمکې له راځي. که دغه ځمکې له واپس راغله الله مکه د یو غریب په زوی باندې را پرېوته، یو غریب باندې را پرېوته نو بیا تل لپاره به هغو دغه درد او تکلیف په زړه کې وي. ملګرو تاسو دا ویډیوز وګورئ، د هغې نه پس بیا نورې خبرې اترې هم کوو. نو ملګرو تاسو دا ویډیوز وکته سراسر مرګ سره لوبې دي. د هوایي فایرینګ یې هم کړی دی. لکه څنګه چې ما مخکې ویل دا ګولۍ څه اسمان له نه خیجي، دا واپس د ځمکې له راځي او الله مکه د چا په سر چې راوغورځي هغه کور کې به تل لپاره درد وي، فریاد وي او غم وي. نو پلیز داسې کول نه دي پکار. ډېر ملګري به دا وایي چې موږ پې ډیپټۍ له ځو. بلکل ډیپټۍ له پې ځئ، ښه ښایسته 10-15 منټ ته لیټ ورسېږئ. دا نه چې تاسو تیز چې کوم د تیزې منډې پې ووهئ، تاسو چې هلته ورسېږئ تاسو له څوک څېرې در واچوي، نه څوک څېرې در اچوي. اکټیویټي فار ایگزامپل چې تاسو هلته مخکې راړئ، تاسو وایئ تاسو له به خپله نیک تنخوا زیاته کړي، نه که لیټ لاړئ بیا هم تنخوا مغه ده، او که تیز لاړئ زر ورسېدئ 10-15 منټ مخکې راړئ نو هم تنخوا نه درته زیاتوي. نو پلیز داسې نه دي کول پکار. یا تاسو 15-16 منټه مخکې لاړئ تاسو دلته څوک څېرې در اچوي چې یاره مړه دا مخکې راوړو، نه دي کول پکار. موټرسایکل د ضرورت شی دی، ښه ښایسته استعمال کوئ. ډېره مننه چې هر چېرته هم یې لم خوشحاله او بد لره. نوره کومه اجازت نه لري، په امان.